په آخرت کې د الله تعالی له لوري د بندګانو سره د اسانۍ او رحم معامله کول د هغو نیکو اعمالو بدله کې وي چې په دنیا کې د مخلوق سره کړي وي. په دې اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیر مشهور حدیث روایت دی چې د یو داسې سوداګر کیسه بیانوي چې یوازې د یوې نیکۍ له امله الله جل جلاله ورته بخښنه وکړه. دا واقعه په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې په لاندې ډول ذکر شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې له تاسو څخه وړاندې زمانو کې یو سړی و، کله چې هغه وفات شو او د الله جل جلاله په حضور کې ودرول شو، نو ورڅخه وپوښتل شول چې آیا تا په دنیا کې کوم نیک عمل کړی دی؟ هغه سړي عرض وکړ: ای ربه، ما په خپل ژوند کې داسې کوم لوی نیک عمل نه دی کړی چې ستا په وړاندې یې پیش کړم. خو کله چې بیا ورته وویل شول چې فکر وکړه، هغه سړي وویل: زما یو عادت و چې ما به له خلکو سره تجارت کوو. زه یو شتمن سړی وم. ما به خپلو کارګرانو ته دا امر کاوه چې کله له چا څخه پور قرض اخلئ، نو که څوک په سخته کې وي، غریب وي، هغه ته مهلت ورکړئ، او که څوک یې د ادا کولو توان نه لري، نو ورسره اساني وکړئ او بخښنه ورته وکړئ. الله سبحانه وتعالی وفرمایل: موږ تر تا زیات د بخښنې حقدار یو. بیا الله جل جلاله خپلو فرښتو ته امر وکړ چې دغه بنده ته بخښنه وکړئ او جنت ته یې داخل کړئ. له دې واقعې څخه ترلاسه کېدونکي درسونه: د مخلوق سره اساني، که څوک غواړي چې الله جل جلاله ورسره په قیامت کې اساني وکړي، هغه باید د الله جل جلاله له مخلوق سره په معاملو کې نرمي وکړي. په اسلام کې په پوروړي باندې فشار نه راوستل او هغه ته وخت ورکول یو له ډیرو سترو عبادتونو څخه دی. تجارت د ګټې سربیره د اخلاقو د ازموینې ځای هم دی. الله تعالی ډیر غفور او رحم کوونکی دی. کله کله د یو بنده د یوې کوچنۍ خو مخلصا نیکۍ په سبب له عذابه ژغوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: څوک چې دا خوښوي چې الله جل جلاله د قیامت د ورځې له سختۍ څخه وژغوري، نو هغه دې د تنګلاسه غریب پوروړي سره اساني وکړي، یا دې ورته پور وبخي.